بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. کیس ورکر څوک دی؟ بلا شکه چې نامه ته یې وګورئ، کیس ورکر یعنی هغه کس چې د کیس منیجمنت په اصطلاح باندې د پروسې سره بلدتیا لري او د کیس منیجمنت د برخې یو مسلکي کارکوونکی دی او دی به کوشش کوي چې په اصطلاح باندې د خوندیتوب د کیس منیجمنت خدمات خلکو ته وړاندې کړي. خو یو موضوع ده چې د ارګانونو تر مابین تر اوسه پورې پر یو معیاري ټرم یا ټرمینالوژي باندې هوکړه نه ده سوې، یعنې پر داسې یو کلمې باندې فیصله نه ده سوې چې موږ هغه کس چې په کیس منیجمنت کار کوي د هغه دپاره به دغه کلمه کاروو. یو خو دا دی چې پوزیشنونه ډېر دي، بل دا دی چې مختلف ارګانونه مختلف نومونه د دغه پوزیشن لپاره استعمالوي. اوس ګورئ، په بعضو ارګانونو کې کیس ورکر بولي، په بعضو کې پروټیکشن افیسر بولي، په بعضو کې سوشل ورکر بولي، په بعضو کې کیس کوارډینیټر بولي. نو کلمات مختلف دي، ولې دندې تر ډېره حده پورې ورته والی سره لري. نو تاسې کوشش وکړئ چې کله داسې پوزیشنونه وینئ، اپلای ورته کوئ یا غواړئ په دې برخه کې کار وکړئ، نو همیشه کوشش وکړئ ورسئ جي ډي مطالعه کړئ، د جي ډي مطابق امتحان او انټرویو ته آمادګي ونیسئ او د جي ډي مطابق کولی سئ حتی خپله سی وي هم هغسې ترتیب او تنظیم کړئ. نو کیس ورکر چې دی دا یو مسلکي کس دی، دی د خوندیتوب یا پروټیکشن په برخه کې کار کوي، تجربه لري، دی د پروټیکشن د اصولو، بشري اصولو او د کیس منیجمنت د اصولو سره بلدتیا لري. د هغو اصولو په رڼا کې دی د هغو افرادو او کورنیو سره چې هغه د خطر ګواښ او تریخوالي او یا هم د زیانمنۍ کچه ډېره زیاته لوړه وي، د هغو سره کار کوي تر څو هغو ته اړین خدمات برابر کړي. دغه اړین خدمات دی اکثره یې په مستقیم ډول باندې چې دوی په خپل ارګان کې شته هغه دوی ته وړاندې کوي، او ډېری خدمات چې دوی سره نشته د ریفر په مټو په ذریعه باندې نورو ارګانونو ته ریفر کوي او کوشش کوي چې د دوی هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه پوره سي او د دوی هغه تاوتریخوالی یا هغې ته ورته ستونزې دوی ورسره مخامخ دي وکولی سي د هغه کچه راکمه کړي. او د کیس ورکرانو او د کیس منیجمنت د خدماتو هدف دا دی چې زیانمن او متاثره خلک، متضرره خلک او کورنیو ته مرستې برابرې کړي، هغه که مستقیم ډول او که په غیر مستقیم ډول. او د دوی هدف دا دی چې دوی کوشش وکړي چې دغه خلکو چې د کوم خطر سره مخامخ دي د خطر کچه یې راکمه کړي، د خطر څخه یې وژغوري، خلاص یې کړي، د دوی ته معلومات ورکړي، عامه پوهاوی ورکړي، د عامه پوهاوی او د معلوماتو کچه یې لوړه کړي او کوشش وکړي چې دوی ته یو د خوندي ژوند زمینه مساعده کړي چې د دوی عزت، وقار او حقوقونه ټول خوندي وي. نو دغه په کل کې د کیس ورکر دنده ده. اوس نو کله چې تاسو دغه ډول پوزیشنونو ته اپلای کوئ یا غواړئ چې په دې برخه کې کار وکړئ، نو کوشش ډېر زیات وکړئ چې یو وار د کیس منیجمنت سیستم سره ځان بلد کړئ، چې دغه په اړه باندې هلته ویډیوګانې شته، کولی سئ ویې ګورئ، په کیس منیجمنت باندې ځان پوه کړئ، پروټیکشن باندې ځان پوه کړئ. د هغې څخه وروسته چې کله پوزیشن ته اپلای کوئ، جي ډي راواخلئ، په کامل او صحیح ډول باندې د جي ډي مطالعه ترسره کړئ او د هغې جي ډي مطابق د پوزیشن د امتحان او انټرویو لپاره آمادګي ونیسئ. ترڅنګ یې ځان په دې باندې پوه کړئ چې ولې کیس ورکر ورته وایي، ولې سوشل ورکر ورته وایي، ولې پروټیکشن کیس افیسر ورته وایي، ولې پروټیکشن افیسر ورته وایي، ولې کیس کوارډینیټر ورته وایي. دا چې کله مو جي ډي مطالعه کړه ستاسې سره کومک کوي تر څو دا ټوله شکونه مو په اصطلاح باندې یو طرف ته سي. کیس ورکران بعضې یو څه لږ تخصص هم لري. تخصص په دې معنی بعضې کیس ورکران دي چې په چایلډ پروټیکشن کې کار کوي، هغو ته موږ چایلډ پروټیکشن کیس ورکران وایو او دا خلک چې د چایلډ پروټیکشن متخصصین دي، یعنې دوی چایلډ پروټیکشن په برخه کې ډېره مطالعه کړې، ټرینینګونه یې اخیستي دي، کار یې کړی دی. بعضې کیس ورکران دي چې هغه په جي بي وي کې کار کوي، چې بیا موږ جي بي وي کیس ورکران ورته وایو. دا هغه کسان دي چې جي بي وي کیس منیجمنت سرویسز دوی وړاندې کوي. دا بیا په جي بي وي کې ډېر زیات پوهېږي، دا بیا د جي بي وي متخصصین دي، هم د جي بي وي په اصطلاح باندې هغه کور کانسپټس باندې یا مهم مسایل چې جي بي وي د هغه په اړه باندې معلومات لري، جي بي وي کیس منیجمنت باندې پوهېږي، په اصولو باندې پوهېږي. نو دا په دې برخه کار کوي. بعضې کیس ورکران دي چې هغه بیا د کډوالو یا بیرته راستنېدونکو سره کار کوي، داخلي بې ځایه شویو سره کار کوي او یا هم د خوندیتوب اړوند نورو پراخو ساحو کې دوی کار کوي. نو کیس ورکران بیا د خپل ځان لپاره دغسې کاري ساحې لري چې په مختلفو ارګانونو کې دوی په مختلف فیلډونو یا سکتورونو کې کار کوي. نو ډېره زیاته مننه، ښې چارې، الله مل.